په اروپا پارلمان کې احمد مسعود ته بلنه ورکول شوه. د اروپا پارلمان د یو پریکړې لیک په تصویبولو سره د اروپایي ټولنې شورا او پارلمان ته د احمد مسعود د رادعوتولو غوښتنه کړې. پارلمان همدارنګه غوښتنه کړې چې د اشرف غني لخوا د پیسو وړلو د تور تحقیق دې هم وشي. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د پارلمان په دغه پریکړه لیک کې راغلي چې د اروپا اتحادیه دې په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې رهبر احمد مسعود را دعوت کړي چې د اروپایي ټولنې په شورا پارلمان کې برخه واخلي. د اروپایي ټولنې پارلمان همدارنګه ویلي دي چې طالبان افغانستان له نظامي لحاظه تر خپل کنټرول لاندې راوستلی دي. شرعي قوانین یې نافذ کړي او خلک یې له اساسي حقوقو او ازادیو څخه محروم کړي دي. دغه پریکړې لیک په یوه برخه کې راغلی دي په افغانستان کې د بشر د حقوقو او اساسي ازادیو د سرکوبه کولو او ټکولو همدارنګ مخ په ډیریدونکې ده، خصوصا د ښځو، نجونو او خبریالانو په مقابل کې په شدت سره غندو. د مختلفو ریپورټونو پر اساس کوم چې بیانوي غیر قانوني قتلونه، شکنجې وهل، ټکول، د بدن اعضاو قطع کولو او تجاوز چې د طالبانو په واسطه ترسره کیږي ډیر د تشویش وړ او وحشتناک ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.